السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو الفبې لسم لوست ته ښه راغلاست. د لسم لوست له پیل څخه د مخه دا ووایاست چې په نهم لوست کې مو څو توري لوستلي وه او د هغو تورو نومونه هم یاد کړئ. په نهم لوست کې مو دوه توري عین او غین لوستلي وه. په لسم لوست کې د پښتو الفبې دوه نور توري ف او قاف درښیو. ف د پښتو الفبې یو دیرشم توری دی. ف ف ف او دا هم په یاد ولرئ چې د پښتو الفبې څلورم توری هم پ ده، خو دا ف د هغې پ سره په لیکلو او هم لوستلو کې توپیر لري. هغه پ چې موږ په دوهم درس کې لوستلې وه 3 ټکي یې لاندې درلودل او د هغې پ د لوستلو پر وخت دواړه شونډان سره موښلي پ پ پ، خو دا ف لوړ یو ټکی لري او د لوستلو پر وخت یې لوړ غاښونه د لاندې شونډې سره موښلي. ف ف ف. اوس د ف د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لاندې څخه لوړې خواته د ګول شکل تر لیکلو وروسته قلم چپه طرف ته سیده کش کړئ او بیا لږ لوړ پورته سئ. اوس نو یو ټکی لوړ ورکړئ. د ف د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ف غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ف ف ف. قاف. قاف د پښتو الفبې 22 توری دی. قاف قاف قاف. اوس د قاف د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لاندې څخه لوړې خواته د ګول شکل تر لیکلو وروسته قلم چپه طرف ته په ګول شکل کش کړئ. اوس نو لوړ دوه ټکي ورکړئ. د قاف د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د قاف غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ق ق ق. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د لسم درس دا دوه توري ف او قاف تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره یو ځای تکرار کړئ او ویې لیکئ. تر 11 لوست پورې خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو شه.